الحمد لأهله والصلاة على أهلها. د حمادیه ښوونیزې ادارې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا چې د رمضان المبارک میاشت ده، په دې میاشت کې به انشاءالله که د رب تعالی رضا و هره ورځ د روژې اړوند څو مسائل بیانوو. په لنډو څو دقیقو کې به وي چې اورېدل یې هم اسانه وي او د خلکو د فایدې سبب به هم ګرځي شي. دې ته به عنوان ورکو د روژې مبارکې مسائل یا د روژو د مسائلو روانه لړۍ. دا نن لومړنۍ برخه ده. په دې لومړنۍ برخه کې هم مختصرې خبرې تاسو ته کوم چې هغه به تر څو دقیقو بالا نه وي. لومړۍ خبره دا چې روژه څه ته وایي. روژه په لغت کې د خولې بندولو ته ویل کېږي او په اصطلاح کې د خوراک څښاک جمع کولو څخه منع ته د سهار د سپېدو څخه بیا تر لمر لوېدو پورې همدې ته روژه وایي. د بشریت یا د ټولو انسانانو تاریخ چې الله جوړ کړی دی، په دې ټول تاریخ کې روژه راغلی ده. نه تنها چې یوازې دې امت ته ورکول سوې ده، بلکې تمام امتونو ته دا روژه ورکول سوې ده. ځکه رب عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای مؤمنانو، پر تاسو باندې روژه داسې فرض کړل سوې ده لکه پر پخوانیو امتونو چې فرض کړل سوې وه. نو لہذا دا روژه یوازې پر دې امت نه بلکې پر تمام امتونو باندې فرض کړل سوې ده. او دا روژه اولینه روژه آدم علیه السلام ونیول. د روژې تاریخ پوښتنه که ستاسو څه څوک وکړي چې دا روژه اول چا نیولې ده او د روژې هغه اولین تاریخ څه دی، ستاسو باید یاد وي چې د روژې اولین تاریخ د آدم علیه السلام څخه شروع کیږي. آدم علیه السلام لومړی کس و چې روژه یې ونیول. هغه داسې چې کله رب عز وجل دی د جنتو څخه راکښته کوي نو پر دې مځکه باندې ګرځېدی. رب عز وجل ته یې ډېرې اوښکې تویولې او رب ته یې د استغفار کلمات ویلې او دا کلمه به یې ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تر ډېر وخت ګرځېدلو وروسته د ډېره غمه او د ډېره درده د ده بدن تک تور سو. بیا چې الله جل جلاله دی په نوي ژوند باندې ونازوي نو رب عز وجل ورته حکم وکړي چې ته د ایام البیض یعنې د 14 14 15 روژې ونیسه. رب جل جلاله به ستا بدن بیرته سپین کړي. کله چې ده د 14 روژه ونیول 3مه حصه بدن یې سپین سو. کله چې د 14 روژه ونیول 2 حصې بدن یې سپین سو. کله چې 3 واړه روژې ونیولې ټول بدن یې سپین سو. نو دا چې اولین روژې د بشریت په تاریخ کې آدم علیه السلام نیولې دي او په تاریخ کې بیا د 14 14 15 روژې دي. همدا د روژې تاریخ دی او همدغه 3 روژې په هره میاشت کې نیول ډېر زیات فضیلت لري. په احادیثو کې یې ثواب ثابت دی. همدا و د نننۍ درس چې د روژې اړوند و. په نورو درسو کې به انشاءالله که د رب تعالی عز وجل رضا وه څه احکام او فضائل به د دې روژې بیانوو. وما توفیقنا الا بالله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.